مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فیسبوک پیجونه او لایفونه همیشه رپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ نو له دې سره به زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي جزاک الله خیره ولیا صاحب دلته ما خپله موضوع ووایي زرقاوي صاحب مبارک تاسو مایک خلاص کړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ریال صاحب الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ او خوشحاله شو چې دلته موږ سره یې او وملیدې سوال دا ده چې د حکومت کې چې کوم خلک زورواکي دي او تعلیم سویه یې له حد هم ټیټه وي آیا دا څه تاثیر ده چې دوی همیشه په پارلمان کې یا په نورو شعبو کې دوی همیشه وړاندې هغه خلک چې با استعداده تعلیم یافته ښه خدمتګاره وطن ته تابع خلک هغه چیرې کچالو زردالو مڼې خرڅوي دا د چی وجه ده آیا دا ناپوهي ده آیا دا ظلم ده وطن سره دا خیانت ده او یا که نه غواړي چې افغانستان پوجیک سي او یا د نورو ملکو لاسونه پکې دي مننه قربان ته زرقاوي صاحب واګو زه د وریا صاحب مایک خلاص کړم وریا صاحب مبارک مایک خلاص کړم مننه له شلو کلونو را په دې خوا چې دغه اوسنۍ د کابل اداره د امریکا او ناتو په مرسته باندې جوړه شوې ده فقط 200 نفر دي چې کله وزیر وي کله والی وي کله ولسوال وي بیا کله رئیس جمهور وي دوی په یو دایره کې ډېر تاویږي او دغه 200 نفرو 13 کاله په دغه حکومت کې کله د وزیر په حیث کله د والی په حیث کله د رئیس جمهور په حیث کار کړی ده له دغه 300 نفرو نه اخواته بل چاته نه اجازه ورکړي نه صلاحیت ورکړي او نه په واک شریک کړی ده دا دوه اصلي لاملونه لري یو لامل دا ده چې دغه کسان چې د امریکا تر حمایت لاندې په واک کې دي دوی فقط غواړي خپل شخصي او ډلهیزې ګټې خوندي کړي او بل چاته اجازه نه ورکوي چې دوی په مابین کې داخل سي دویم علت دا ده چې دوی په بل چا باندې اعتبار نه لري فقط دغه 200 یا 400 نفر دي چې په خپل مابین کې سره اعتبار لري اعتماد لري که باسواده ده که بېسواده ده تعلیم یې کړی که یې نه ده کړی پاتې کېږي دغه 15 میلیونه نفوس دی د هېواد په دې کې بهترین کدرونه دي بهترین شخصیتونه دي بهترین داسې کسان دي چې تعلیم او لوړ تحصیلات لري په هغو باندې اعتماد نه لري او بل د انحصار پر بنسټ باندې نه راغواړي نو پس ویلی شو چې دغه اوسني واکداران د 15 میلیون نفوس څخه د حمایت او ملاتړ څخه بې برخې دي او دغه 300 نفرو 13 یا 20 کاله د بهرنیو ځواکونو په زور او مټ باندې حکومت کړی ده او بهرني ځواکونه هم انحصارا د هغوی غټه اشتباه او غلطي همدا وه چې په دغه 200 نفرو باندې تکیه وکړله په میلیاردونو ډالر یې ورکړل بالاخره د هغوی ډالر هم په جیب کې واچوله او هغوی هم د افغانستان په بحران کې ډوب سوله او بالاخره ماته یې وخوړله نو دغه دوه اصلي لاملونه دي او فرعي لاملونه یې ډېر دي مننه وریا صاحب مننه کور ودان الله دې وساته رابو شو محمد ورور ته محمد صاحب سلام علیکم محمد وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو شاین وردک صاحب ته سلام وړاندې کوم او بیا وریا صاحب ته زما د وریا صاحب څخه دغه سوال دی د کابل اداره چې مطلب وس سولتم غاړه نږدې او جنگ هم پر مخ وړي جنگ کوي او پړه بیا پر نور خلکو باندې چې مطلب د طالبان کې وژنې دي خپل قیادت یعنی په کابل ښار کې کوي د کابل ښار امنیت چې امرالله صالح پر غاړه اخیستی دي دا هغه راځي چې د نن ګوره په دا ښځو باندې حمله شوې د دوی ښځې قاضیان د سترې محکمې قاضیان وژل شوي دي دا دوی کوي او پړه پر طالبانو باندې چې په دې کې د دې څه حکمت دی څه دلیل دی چې د جنگ پر مخ وړي او پړه پر طالبانو باندې چې بچ تعلیم کوم کار وکي سړی وي دغه پر طالبان خپل اخلي موږ وینو چې د شل کال طالبان پارځي چې یو کار وکي هغه پر طالب پر غاړه باندې اخیستی ده
او په دې کې دوی څه حکمت دي زما دغه وریا صاحب دغه سوال چې دی په دې کې څه لارې چې دی تمام ده خیر اوسې مننه محمد صاحب ډیره ښه پوښتنه ده لکه تاسو ته چې معلوم ده د قطر د صلح هوکړه لیک لوی خو یو نړیواله ځواکمنه لړۍ ده او له بل خوا څخه یو ځواکمنه ملي لړۍ ده د دې شاته جهان هم پروت ده او افغان ولس هم پروت ده او ټول په یو غږ باندې په افغانستان کې صلح غواړي اما د کابل حکومت په یو ډول نه یو ډول دغه لړۍ تر اوسه پورې ټکنۍ کړې او ځنډولې ده او په ټول ځواک سره کوشش کوي چې د سولې لړۍ ماته کړي او اوس دوی په پراخ ډول باندې جنگونه او په ځانګړي ډول هوایي نظامی عملیاتو ته زور ورکړی ده او په دې څو ورځو وروستیو کې د دې حکومت ځینې چارواکي له امریکا او ناتو نه په منظم ډول غواړي چې دوی باید له افغانستان څخه ونه وځي که دوی وځي نو دلته به ناورین رامنځته سي او دوی دغه جنگ او جګړه او تاوتریخوالی د دې لپاره ادامه ورکوي چې له یوې خوا دوی په واک کې پاتې سي او د دوی واک اوږد سي ځکه که سوله راځي نو نور دوی په واک کې شتون نه لري او له بلې خوا د امریکا او ناتو ځواکونو ته وښیي چې دلته جنگ او جګړه ده نور تاسې مه وځئ تاسې په افغانستان که ډېر نه پاتې کېږئ نو یو شمېر پاتې سئ او دریم هدف یې دا ده چې د جنګ او جنګونو په واسطه باندې د سولې لړۍ ټکنۍ کړي او له خنډونو سره مخ کړي اما په آخرین تحلیل کې به دوی ناکامه کیږي او د سولې لړۍ به بریالۍ کیږي ان شاء الله انډیا صاحب زه راپورته کوم ګوره د ورجانه بحث لیدم نه خدای نه خواسته تا باندې تعرض نه تاسو څه وایي سوال وکړه جواب دی واخله که د خوښ نشه بیا مرا ز لایف ته که د خوښ لایف ته راشه ولی بې ځای کنځلې کوي اوریا صاحب محترم شخص سوال جواب درکوي هدي په جواب کې خدای نه خواسته شي بیا ماته وځي شکایت ومنه خو کنځلې ما کول مهرباني انډیا صاحب چرسه کوی چې د امریکایان سوال وکړه امریکایان راکه کنځلې ما کول چې شما ګوره ته افغاني مسلمان ما سره د جګ تړون ورسره کړی دی چرسه کوی چې امریکایان وځي جمع نه غواړم یاره دا مراجي کوه دا جاهل خلک دي دوی دي کورنۍ تربیه سهمیا ډیره څه ده مراجي کوه دا اوریا صاحب دغه خلک سره موږ تاسو وګوره دغه سوال می ورسره دغه خلک سره څنګه اجازه راکړئ اجازه ماته راکړئ مهرباني ماته ګوره دغه څوک چې وایي چې ما له امریکایانو سره تړون کړی ده او څوک چې وایي مګر زه ورته وایم چې یو مسلمان کنځلې نه کوي دویم یو افغاني فرهنګ دا نه ده چې کنځلې وکړي او دریم د پښتنو په قاموس کې کنځلې شتون نه لري نو پر دې بنسټ چې دا کنځا کوي دا نه پښتون ده نه افغان ده او نه مسلمان ده دا اوریا صاحب محترم بل څه چې عرض کوم زما عرض تکمیل سي او بل عرض مې دا ده چې دای د تړون ځان سره وساتي امریکان بل افغانستان څخه وځي ناتو بل افغانستان څخه وځي ته غواړي کنه غواړي د تا د پاچاهي دور زیاتې تیر سه نور ته پاچاهي په افغانستان کې نشي کولای اوس به د ولس پاچاهي رامنځته کیږي او اوس به دلته ولس د خدای پاک له ارادې سره سم عملي کیږي وخت رسیږي او د خدای پاک د ارادې لپاره به رغنده ګامونه وچتوي بالکل ما هم دا وایي محترم مولوي صاحب دغه خلک سره د امریکایانو سره خو واضح خبره ده چې غونډه افغانان خېل دي په جنگ کې اما دغه څوک چې د ورسره ولاړ دي د په وځ چې دغه یو مشکل لپاره حل پیدا کی د کنځلې کی او موږ دغه شی اوریا صاحب دویم چې کړی دي خو شکر دې چې ولس نن په خپل غوږو باندې اوروي چې دوی سره څه وکړي دوه خلک سره شي سوال وکړي خدای مو نو وطن دې تاسو دې مکوې کنځلې مهرباني صاحب اوریا صاحب بله ګوره وردک ته بل پښتو کې یو ضرور مسله رو وایسپیان غپیږي کاروان تیریږي بالکل د سولې کاروان د افغان ولس د بریالیتوب کاروان به خپل مخ ته رسیږي اما سپیان دی غپیږي او دوی به اخر ستړي کیږي بله اوریا صاحب په صورت باندې خو څه وکړو افغانان کاش غون یو رقم هیڅ خبر بنو نن بغون جګو امریکا مشاله دي په صورت باندې را بشو رحمت الله لوګروال صاحب سلام علیکم اوریا صاحب راګل لري ډیر چیټ دي ما څه خوښه دا ولا غاګه نه ورما نه اوري تاسو سوال وکړئ به خیر ځکه شي مې هغه کار وخت دي تاسو مولوی مبارک هغه دې چیټ دي ورونه تاسو وایي هغه اوري څوک هغه نشته بل را واخله
غږ نشته محترم مولوي صاحب مبارک. ښه را شو دغلته امارات می زړه دی، مهرباني زړه تاسو سوال وکړئ. تاسو غږ وعلیکم، لږ ځان سم که غږ دی منظم که ورور. بله غږ قطع راځي. نه خیر زه به راشم وطن یا هغه ته یا وطن ګوند ته. وطن ګوند صاحب مهرباني وکړو د تاسو غږ نشته ورور شم بیا نوبت درکوم. مننه ډیره. سلامونه نیکي له ټولو ته، خدای دې وکړي چې جوړ روغ صحتمند اوسئ. پوریا صاحب هم ته د خپل خوانه سلامونه وایم او بلار کې زه د پوریا صاحب نه زه پوښتنه لرم. اله د چې ما پوښتنه ته پرېږدي چې زه د خپل پوښتنه ته اخره ورته مطرح کړم. خو ډېره ما وکړه پوښتنه خو لنډه وي، خو تفصیل ډېره ښه ده. زه داسې لنډه وایم د اصلي مطلب ته راځم. پوریا صاحب محترم، تاسو په تلویزیون کې په میډیا کې اورو چې د پاکستاني جنرالان په خپل حکومت باندې غږ کوي چې باید د پاکستان حکومت لکه د ترکیې حکومت غوندې د موږ د خاورې په منځ کې داسې یو بفر زون جوړ کا او په هغو کې ما د خپل نیابتي ډلې یعنې قدرت ته ورسوي. د ما سوال د تاسو نه دغه و چې اوس د پاکستان مغه پالیسي چې جوړه کړې د موږ په خاوره کې د پلي کېدو په حال کې نه ده. موږ وینو چې مثال په قندهار کې، جلال آباد کې، تر سمت شماله پورې هغو ځایو کې د پاکستان په مرز سره هغه ځایونه د موږ اردو دغه ځایونه وځي او هغه ځایونه د پاکستان نیابتي ډلو ته په لاس کې ورکول کېږي. آیا دغه خبر سمه ده، رښتیا ده؟ مننه وطن ګوند صاحب، ښه پوښتنه ده. په تیرو 4 کلونو کې ډاکټر صاحب غني او د حکومت د یو قرارداد او پروتوکول په واسطه چې په لندن کې د اتمر صاحب لخوا څخه امضا سوه، پاکستانیانو ته اجازه ورکړه چې د ډیورن په کرښه باندې سیم بخاردار وغځوي، دیوالونه ووهي، خندقونه جوړ کړي، په سلهاو پوستې جوړې کړي او څو دروازې هم نصب کړلې او د ډیورن د کرښې په دواړو خواو باندې ویزا نافذه شوله. او د کابل حکومت څو ورځې وړاندې له پاکستان سره یو بل تړون امضا کړ چې هغه د استخباراتي او نظامی مرستو او همکاریو تړون ده. او څو ورځې مخکې ډاکټر صاحب غني له عمران خان څخه د یو موقت حکومت جوړېدل چې دای پر راس کې غوښتنه وکړه. نو په دا تیرو 8 کلونو کې پاکستان ته ډیر زیات امتیازونه ورکړل شوي دي د افغانستان د ملي ګټو او وطني ګټو خلاف. اوس دا چې په قطر کې بین الافغاني مذاکرات روان دي، څوک غواړي که نه غواړي د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې به نوی اسلامي دولت جوړیږي او دغه دولت به په بشپړ ډول باندې هغه تیر قراردادونه چې د افغانستان له استقلال او تبعیت ارضي سره په تضاد او ټکر کې وي، ټول به له مابین یوسي او هیڅ مملکت ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې خپل نامشروع ګټې وپالي، بلکې هر مملکت به وکولی شي چې مشروع ګټې خپل وپالي او د یو متقابل احترام په نتیجه کې د دواړو هیوادونو تر مابین راکړه او ورکړه وي. له هغې جملې څخه پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان سره او د نړۍ ټولو هیوادونو سره به راتلونکی دولت د یو متقابل احترام په نتیجه کې ښه روابط ولري او دغه مشروع ګټې به په افغانستان کې خوندي وي او د افغانستان مشروع ګټې به په هغو هیوادونو کې خوندي وي. او هغه قراردادونه چې تر اوسه پورې سوي یا عملي سوي چې د افغانستان د ګټو خلاف وي، هغه به لغوه او فسخه اعلانیږي. مننه وریا صاحب. ورونو د تاسو نه تقاضا او هیله کوم کوشش وکړئ لایف شیر کې، لایف در سره شیر کې په دوه کې د ولس ګټه ده. یو نفر چې دغه لایف اور یا د قلن یو نفر چې پوشي چې دغه وطن کې روزانه از ولس څخه شغلي خلک شغلي طالب شغلي په دوه باندې په دوه یو نفر ژوند چې وژغورل چې دوه به تاسو سره شي ثواب به تاسو سره شي. لایف د ثواب خاطر شیر کې در سره د ما په خاطر نه کله ما سره زید لري ښه کوي خو لایف شیر کې لایف د تاسو دی. او هغه ورونو چې سوال کړای کوشش کوي بیا مر زینو خو کغړی سټوډیو کې کینې د ما سره بیا هغه جدای سره خو چې سوال مو کوم ته خو بل تر نوبت ورکړي. دا خو سټوډیو شپږ نفر ځایږي دغه شپږ نفر چې تاسو کینم بیا نو څوک راشي. محترم شعیب صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاهین صاحب تاسو او ریا صاحب او د نور ملګرو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قربان دي سلام علیکم السلام مهرباني نو شاهین صاحب محترم زه خو خپل خاص پښتنه هم نه لرم چې دا یو یادواري مې کوله چې د وریا صاحب چې کومې خبرې دي ډېرې په واقعیتونو باندې ولاړې دي. نن موږ د مشال افغان صاحب په ارشیف نه یو ویډیو را اخیستل شوی هغه موږ وکتله. 8 کاله مخکې د یو ګردي میز کې یو بحث کړی ده هماغه شکل باندې لکه داسې ویلي چې دغه شی بین الافغاني مذاکرات به وي او هغه وخت کې چې د اوباما حکومت دوی ویل چې دغه بهیر به افغاني کېږي یعنی دغه کوم سیاسي ټیم چې په هغه وخت کې حاکم و دوی ویلي وو چې دغه د افغانانو نمایندګي نشي کولای همدغه شانته لکه دا اوس چې کوم حاکم ټیم ده په اصطلاح د ټامهوریت ټیم چې کوم ده په هماغه شکل باندې د هیوادوالو نمایندګي نشي کولای. نو د وریا صاحب خبرې ډېرې په واقعیتونو باندې ولاړې دي او موږ ډېر شکرګزاره یو قضاوت یې ډېر واقعي بینانه یې نور به نه موږ د سټوډیو نور ملګرو ته پرېږدو. الله تعالی دې تاسې عمر کې برکت واچوي. السلام علیکم ورحمت الله. مثلا شعیب صاحب مهرباني د وریا صاحب د تاسو توصیف وکړه چې تاسو خبر په قوم بل څه شعیب صاحب له لطف او مرحمت څخه مو نړۍ مننه. دوی یو 8 کاله مخکې ما یو بحث کړی و په یو تلویزیون کې هغه داسې خوشبختانه وایم چې کټ په کټ دا اوس چې دی ما وړاندوینه کړې وه هغه په عمل کې ثابت شوله. نو د دوی لطف او مرحمت مونږ تل د تاسو هیوادوالو په خدمت کې یو او په خدمت کې به پاتې شو. مننه الله دې وساته شاید پیغمبر اوسه تر اوسه پورې ورونو کوشش وکړه راشه ما سټوډیو تاسو ته خالی کړی دغه ورونو چې سوالونه کړی دغه الله دې اجر ورکړي نور ته وخت ورکړه. نو تاسو کولای شئ چې راشه سټوډیو کې خپل سوال وکړئ د وریا صاحب نه همدغه سوالونه به ان شاء الله تعالی یو څه نو څه یو خبر راوځي شاید یو نفر په مغزو باندې د خبر زموږ تاثیر وکړي سبا ته خبر وایي چې نه د اشغال دی د امریکایان دي هغه د افغانانو سره ویریږي خپل مور او پلار سره لاړ شي چې د منځ لاړ مور او پلار خوري یا کور خرابېږي خپلار زیریږي اخزه کونډه کیږي دا به د غونډو ګټي په نن لایف سره شیر کې راځي سټوډیو کې لینک شته دی تاسو کولای شئ سټوډیو سره کړئ. ورور محمد اکبر ورور السلام علیکم فقیریار طالب فقیریار السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله مهرباني شاهین صاحب تا او ریاض صاحب ته د ټولو اوریدونکو ته د ما سلامونه ورسیږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ریاض صاحب نه مې دغه سوال دی چې دغه اشرف غنی سي دا اوس ناری وحید دی دا ټیم سيناريو وحی سي اوربان افغانان ټول اوربان غوړي افغانای خو زې ما مونږ تاسو ټول افغانان یاستو نو دغه شل کاله ولې د مونږ لپاره اوربان نه غوښتو او دغه ته مونږ مجبور اسولو او سپکورو کې نه پرې خو د لورو رجانه پکورو کې د ایراب سراغ د مونږه کله شګنې د مونږه بي عزت کړلو او مجبور اسو توپک تم لاس کو او ساتیم د افغانانو توپک په سر واخیستو د سپه نو اوس سره په جهاد باندې دی په جهاد باندې سره اخته دي مجاهدین د ټول افغانان نو د اوربان چې لپاره غواړي ناري وشي سي افغانان غواړي زه خو افغانای ما دا اوربان خدای د مال لپاره نه غواړي دا اوربان د چې لپاره غواړي دا سوال مې دی اوربان د ځان او د خپل ډلو ټپلو او ټامیانو په خاطر باندې غواړي چې د دوی حکومت وکړي او دوی په قدرت کې پاتې سي او پیسې راټولي کړي زما په ان باندې ډاکټر صاحب غنی فقط څلور لارې لري هغه د خوخه د چهاره یو لار پلي کوي عملي کوي او وفادار ورته پاتې کیږي لومړنۍ لار دا ده چې د طالبانه ډول د سولې لړۍ سره یو جنسي لغې ملاتړ وکړي دغه په عملي کولو کې ګامونه وچت کی او په اخرین تحلیل کې په ډیر سولهییز ډول باندې د افغانستان نوی اسلامي حکومت ته واک ور انتقال کی چې دا به د لپاره یو تاریخي افتخار پاتې شي کچېری ډاکټر صاحب غنی دا کارونه کینو بیا دویم کار دی دا چې دا به مجبور کیږي له افغانستان څخه به تښتي یا به لبنان ته ځي یا به امریکا ته ځي او دریم کار دا چې دای به نیول کیږي د خلکو له خوا څخه باندې کیږي به او څلورم دا چې بیا زیات احتمال لري چې د سولې تشمن پاتې نشي د نجیب په ځای کې به زړول کیږي مګر موږ د هیڅ افغان د وژلو یا اعدامولو طرفدار نه یو هیله ده چې ډاکټر غنی له خپل تیرو اشتباهاتو غلطیو د عبرت درس واخلي او د کوشش نه کوي چې د ډاکټر نجیب ځای ته ولاړ شي
او یا وتښتي او یا زنداني سي. مګر متاسفانه اوس د کړنې داسې کوي چې په آخرین تحلیل کې به یا د تښتي یا به بندي کیږي او یا به د نجیب په ځای کې زړول کیږي. خدای بیا هم وخت لري چې افغان ولس ته په سوله ډول باندې واک انتقال کړي او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. محترم وریا صاحب یو سوال به زه وکړم. وریا صاحب محترم د شرکت د افغانستان یعنی د شرکت بورته د دولت نه د دولت خو هغه ده چې د خلکو نه جوړي، دولت خو هغه ده چې د خلکو غم کوي. دغه شرکت چې دی جوړ کړی دی چې لوري وکیل د استناف ته او زوی په دوغه کې نو په خپل یو معاون رئیس جمهور بیا د یو نفر مثال وایم. نور د ډیر مثالونه دي د دغه مبارک تاسو چې دغه سهامي شرکت او د دولت د سهامي شرکت ګوره چې دولت خو شتون نه لري. دولت ځان ته یو تعریف لري، حکومت ځان ته تعریف لري. لومړنی تعریف دا ده چې ځان ته باید قانون جوړ کړي او خپل قانون په ټول ولس او جغرافیه کې په عمل کې پلی کړي. او بل تعریف دا ده چې یو دولت باید استقلال ولري، د افغانستان په جغرافیه باندې واک ولري. او بل تعریف دا ده چې یو دولت باید سیاست کې خپلواک اوسي، اقتصادي مسایلو کې خپلواک اوسي. دا د افغانستان په 40% جغرافیه باندې هم واک نه لري دا اوس، او د افغانستان په 2% نفوس باندې هم واک نه لري، او عین زمان کې استقلال دی عمل نه لري. او داسې په لساو تعریفونه نور نو دته دولت نسو ویلی. دې ته زه له ډېرې مودې نه راپدې خوا د کابل یو اداره وایم، او دغه اداره لکه څنګه چې تاسو وویل چې دا په یو سهامي شرکت باندې دغه اداره تبدیله شوې ده، او حتی دغه اداره اوس کابل کې د شپې لخوا واک نه لري. د شپې دلته د غلو پاچاهي ده، د داړه پاچاهي ده. موږ په کابل کې آزادانه د شپې نسو ګرځېدلی. نو یو حکومت، یو رئیس جمهور چې ځان ته رئیس جمهور وایي، ډاکټر غني د خپل ارګ شاوخوا ته واک ونه لري، د خپل ارګ شاوخوا ته امنیت تامین نشي کړلی. نو دا نه حکومت ده نه دولت ده، یو سهامي انحصاري اداره ده چې په هیڅ ترتیب څخه د افغان ولس څخه استازیتوب نشي کولی، او د دوی خبرې فقط د دوی شخصي او د دوی د ډلو ټپلو له ګټو نه استازیتوب کوي.